البمخ پوڑان دی زید حق و حقیقت آواز داد سلفیت آواز داد. علیکم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عزتمند مسلمانانو اوریدونکو حضراتو، مناسب مال دا نه وه چې مولدي مشایخو په مخ کې تاسو ته زه ودرېدلی وی، خو به هر حال د هغې د طرف نه یو حکم و یو امر و. زه یو څو مختصرې خبرې د الله د رضا دپاره کوم، او خاص کر د دې دپاره چې زه خپل اصلاح ته ډېر ضرورت لرم، او ثانیا د خپلو ملګرو مسلمانانو ورونو د اصلاح دپاره. عزتمندو، الله رب العزت موږ له یو ښایسته نظام او یو ښایسته دین را کړی دی چې د هغې نه تعبیر کېدلی شي په قرآن او په سنت سره، او خاص کر د اهل حقو دعوم دا ده چې یاره قرآن د الله کتاب او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په خپل هم په عمل کې راشي او د دې پرچار هم وشي، او ټول مسلمانان تقریبا په قرآن او په سنت باندې راجمع شي. قرآن او سنت دا یو عظیم نعمت دی د الله رب العزت د طرف نه چې انسانانو ته ورکړی شوی. خو ډېر د الله بندګان داسې شته چې دا قرآن او سنت ګډ وډ کوي په مسلمانانو باندې او خرابوي په داسې طریقو باندې چې هغه د اسلامي جامې لاندې او د علم په جامه کې، د دعوت په جامه کې او د مسلمانۍ په جامه کې زمونږ او ستاسو دا دین چې کوم دی هغه خلک ورانوي. مختصر طریقې سره زه دا خبره کوم چې دا دین په څه شي باندې ورانېږي او څوک یې ورانوي، او په داسې وخت کې چې کله د خلکو نه دین ګډوډ کېږي صحیح د قرآن او د سنت، د مسلمانانو له څه پکار دي چې هغوی کم اسباب اختیار کړي او څرنګه ژوند اختیار کړي او په څه شي باندې عمل شروع کړي. دا مجلسونه چې دي دا ډېر د خیر مجلسونه دي. والله بعضې صحابه کرامو نه ملګرو تپوس کړی چې د دنیا دا ژوند ستا د څه دپاره خوښ دی او ولې دا ژوند تېروي؟ نو بعضو سلفو به دا جواب ورکوو چې والله زمونږ دا د دنیا دا ژوند د دې دپاره غوره کړی دی، یعنی اصل کې د مسلمان زندگی خو هغه د الله سره ملاوېدل دی، د الله سره ملاقات دی او آخرت او جنت حاصلېدل دی او د الله نعمتونه حاصلېدل دي چې هغې ته سړی ورسي. یو صحابي فرمایي
وی والله که په دنیا کې دا درې کارونه نه وي نو ما به ژوند نه وي غوښتلی. یو دا دی چې په سخته ګرمۍ کې روژې نیول، دا ډېر ښایسته عمل دی. که دا نه وي نو ما به د خپل دنیا ژوند چې کوم دی نو دا ایسته ختم کړی وی. الله ته مې ویلي چې الله بس. دویم دا خبره چې د شپې سړی الله رب العزت سره خپله مکالمه شروع کړي او د الله ته ودرېږي، الله بندګي کړي. او دریمه خبره وی چې زما دا ژوند دې لپاره ما اختیار کړی دی او زه د الله نه غواړم چې الله ما له داسې ژوند راکړي چې زه په د علماو مجلسونو ته حاضرېږم او د دینداره خلکو مجالسو کې چې کوم دی نو زه شریکېږم. لکه خاص کر دا یو مجلس داسې مجلس دی، عظیم مجلس دی چې دې کې علما راغلي دي، مشایخ راغلي دي، دعات راغلي دي او هغې تاسو ته د الله کتاب او سنت د رسول الله هغه وړاندې کوي او هغه بیانوي. نو صحابي وایي چې زما دا ژوند د دې لپاره خوښ دی چې داسې مجالس ما ته میلاو شي چې یاره په هغې کې د علماو بیانونه وي، په هغې کې د علماو د الله دین بیانوي، قرآن او سنت بیانوي. بهرحال عزتمندو د دې مجلس بې احترامي نه ده پکاره او دا عظیم مجلس ګڼل پکار دي او د خپله ناسته او د خپل راتګ چې کوم دی په الله باندې حسابول پکار دي چې داسې مجلسونو لپاره صحابه او سلف صالحینو تمناګانې کړې وي چې زمونږ ژوند کې دا مجلس یي نو دا ډېر غوره عمل دی. خپله خبرې نه راځم چې دین تقریبا د یو څلورو خبرو نه خلکو ګډوډ کړی دی او څوک یې ګډوډ کوي. اولنۍ خبره دا ده چې جهالت ډېر زیات عام دی. د جهالت په مقابله کې علم دی، علم حاصلول پکار دی. علم د څه شي؟ د الله د کتاب او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان خبرول. کما آیات چې ما ولوستلو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ مجلس کې زمونږ سره و. نبی صلی الله علیه وسلم وی داسې یو دا کرښه ویسته او د هغې نه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط فقال هذا سبيل الله. نبی صلی الله علیه وسلم کرښه ویستله او بې صحابه کرامو ته وفرمایل ویل چې دا سبیل الله دی، دا د الله لار ده. بس نن ډېر خلک چې کوم دی نو هغه په دې شبهه کې دی چې یاره زموږ نه د الله دین ورک دی بس، او خاص کر ملایانو نه ورک کړی دی، دینداره طبقې نه ورک کړی. علامه ابن قیم رحم الله یو ځای کې لیکلي دي، هغه وایي چې جهنم ته دا خلک داخلېږي په دریو دروازو باندې اکثر خلک داخلېږي. یعنی درې دروازې یا درې کارونه داسې خلکو اختیار کړي دي چې په دې باندې روان دي او جهنم ته داخلېږي. اولنۍ دروازه هغه وایي دا ده چې باب الشبهه، خلکو کې زړونو کې شبهات دي، دا پته ورته نه لګي چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی، دا پته ورته نه لګي چې د الله څه وایي او رسول الله څه ویلي دي او دا خلک څه وایي. بس شک دی په دې دین کې دی خلکو ته رکاوټ دا خبره ده چې دی اوس په شبهه کې پراته دي، په شک کې پراته دي او په دې خبره باندې دی د ذهن نه خلاصېږي چې یاره دا حق خبره اوس څه شی ده. بس نو په دې شکوک او شبهات نه زایله کولو کې دی دا ژوند تیر شي ایسته به جهنم ته داخل شي. بس دا یقیني خبره ده، شکی سړي عبادت هم نه قبلېږي، یو عبادت هم نه قبلېږي. او دا شک چې کوم دی نه دا زایله کول فرض دي چې چاته په یو مسله کې شبهه شکی خاص کر د دین په مسائلو کې نه په هغه باندې فرض داري چې هغه به دغه ځای نه پاسېږي او زی به د هغې تحقیق به کوي او د هغه شبهه به چې کوم دی نو هغه زایله کوي خامخ. دې وجې نه د منافقانو ژوند ټول په شک شبه کې تېر شوی دی. بس چېرې دا به حقي که دا به حقي، یاره د دې عمرګرتیا وکړو که د دې عمرګرتیا وکړو. بس موقع او حالاتو ته به هغې کتل چېرې څرنګې احوال به راتلل او څرنګې هوا به راتلل او څرنګې مجلس به راتلو، بس د هغې په څپونو کې به هغې شامل و. بس او چې کوم طرف ته به هاهو ډېرو او کوم طرف ته به چې کوم دی نو قوت او طاقت کاره کېدلو نو بس هغه طرف ته به خلک روانو. نن هم والله خلکو په ذهن کې همدغه خبره ده چې یاره پلانکې چې کوم دی دا ډېر دي او پلانکي طرف ته زور او قوت او شور چې کوم دی هغه ډېر دی. بس دا ګنې د حق علامه ده. لا د حق علامه دا نه ده، بلکې د حق علامه دا ده چې چا سره د الله کتاب او سنت د رسول الله ورسره. بس دویمه دروازه چې خلک به داخلېږي جهنم ته وایي هغه د شهواتو دروازه ده.
خواهش پرستی چې ورته ویل کېږي اکثر خلک د خپل خواهش نه چې کوم دی هغه ډېر مجبور دي بس چې زړه ورته څه وایي او د نفس په څه باندې فیصله کوي بس دا په دې پسې ورپسې بیا نه د الله کتاب شته او نه سنت د رسول الله شته بس خاص کر په دې غم او خادو کې چې کوم د حالات نن سبا روان دي او شروع دي کله چې په سړي باندې تکلیف راشي به د سنت طریقې چې کوم دی نه په نظر ناراضي په سوچ کې ناراضي په کلی علاقه کې او په کور کې د سنت طریقې ورکه شي کله چې په دې باندې خوشحالي راشي به چې کوم دی د محمد رسول الله هغه منهج او دغه طریقه چې کوم دی هغه نه بس د دې شهوات د وجنه انسان جهنم ته ځي اکثر او دریمه طریقه چې کوم دی جهنم ته داخلي دوه وېدا ده چې باب الغضب د خلکو غصه او زد او عناد په دې باندې دا چې کوم دی منجمد کی چې دا په خپل غصه او کینه او بغض کې راشي د دې د وجنه ایست چې کوم دی د ژوند ختم شي د په حق ته ونه رسیږي او د په دغه دروازه باندې جهنم ته ورشي بهرحال عزتمند ما دا خبره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کرخويستا صحابه کرام ته فرمایل چې صحابه کرام هذا سبیل الله دا د الله لار ده نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف ته او ګس طرف ته داغینه صدا ذکر کې وکړلې او به وهذه سبل دا ګوره مختلف لارې دي علی کل سبیل منها شیطان په دې هر یو لار باندې چې کوم دې شیطان ناس دی بس یدعو خلق را بلی نن سبا چې په قران او په سنت پس روان شول او قران او سنت ته غاړه ورکړه او د الله په کتاب او په سنت رسول الله باندې د عمل شروع کو به حساب شیاطین چې کوم دې نو تا ته هی طرف ته ګس طرف ته یو شات او مخ کړه څوک به یې د سر راځه څوک به یې د تنظیم تر راځه څوک به دې ډلې تر راځه څوک به په دې لار راځه څوک به په دې راځه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره دې ټول لارو باندې شیاطین ناس دي خو اصل کې لار د قران لار ده به محمد رسول الله دا آیات ولستو وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله وی دا زما لار ده قران او سنت چې کوم دا صراط مستقیم دي فاتبعوه صرف دا عقیده نه لرل پکار چې قران حق دی او حدیث حق دی او د محمد رسول الله طریقې حق دي ډېر خلکو دعوا او سوچ او فکر او عقیده او نظریه په دې باندې چې کوم دا صرف ولاړه ده چې د محمد رسول الله په طریقو کې دوانو جهانو کامیابی ده بس دا هغه عقیده ده نظریه او سوچ دي او وینا ده عمل چې کوم دی نه ده کله تر وګړي دي خبره ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې دوانو جهانو کامیابی ده نو په بخاری کې داسې یو حدیث ده په بل کتاب کې داسې یو حدیث ده په دې عمل کول پکار دي به هغه ځای کې چې کوم دی د عقیده دا دعوا او دا خبره دا هیڅ چې کوم دی نه به نه بس به هغه خبره مانی چې کومه دا هغه مشر هغه ته کړی او کومه دا هغه په مذهب کې او کومه دا هغه په منهج کې او هغه په طریقه کې بس دا هغه مشرانو چې کوم کار کړی نو الله فرمایي صراطي مستقيما فاتبعوه دا د قران او د محمد رسول الله دا لار دا مستقیمه لار دا فاتبعوه په دې پسې ورپسې کېدل پکار دي ولا تتبعوا السبل الله وی ګوره دې نور لارو نزان وساتي د مختلفو لارو نزان وساتي د مختلفو جماعتونو او تنظیمونو سره او د ډلو سره چې کوم دي شاملېږي ما بس د الله کتاب او سنت رسول الله دا کافی او شافی دی انسان د پاره په دنیا کې هم او د آخرت د پاره دا کافی او شافی دی بس ولا تتبعوا السبل کله یو ځای کې ناس او کله بل ځای کې ناس کله یو ځای ورغله او کله بل ځای ورغله دا خبري مکوئ فتفرق بكم عن سبيلي دا کو تاسو کله یو ځای ته ځئ او کله په یو لار او کله په بل لار باندې ورځئ تاسو بل صراط مستقیم نه الله وی واوړئ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون الله عز په حکم د کوم تاسو ته به خبره باندې ورځي په صراط مستقیم باندې مضبوط شي د الله په کتاب نو عزتمند مختصر دا خبره مې کوله مقصودی چې د جهالت د وجنه دین رانیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا علم بختمیږي خدا د سینه ختمیږي چې الله دې کتابونو لدا سره راکاږي او بس پورتش دا علم چې ختمیږي دا د صحیح موحدین په وجه باندې ختمیږي چې دا موحدین علما د روان دي او ورځ ورځ کوم دین هغه په دغه تشکیل باندې روان دي آخرت طرف ته الله طرف ته روان دي تاسو ګورئ دا حالات خاص کر دا میډیا چې کوم دین او ورځ تاسو ته دا گواہی درکې او دا خبر درکې چې په پلان کې کې یو موحد عالم چې کوم دین هغه ظالمانو شهید کو هغه وجلو پلان کې کې عالم شهید شو پلان کې کې عالم شهید شو پلان کې والله دا هر یو مسلمان د پاره چې کوم دین دا خبره ده
چې دنه دا دین چې کوم دنه الله وندي دین روان دی هغه ختميږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بقبض العلماء چې دا علما تاسو نه روانو د دې علماو د مجلسونو نه فائدې اخیستل پکار دي د دې دا خبره اوریدل پکار دي په دې باندې چې کوم د حق او باطل کې فرق کول پکار دي دا څه وخت براشي چې به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لم يبق عالما دا یو عالم د قران او د سنت عالم به پاتې نشي او نن سبا دا حالات دي تاسو کوي نه د ټول دنیا دا سوچ او فکر دی چې قران او د سنت علما چې کوم دي نه ختم کړي شي بس دې آزاد شي چې دې ته لاري کولاو شي او دې چې کوم دي د خپل ژوند چې کوم دي په جوش او خروش باندې تیر کې قران او سنت د خواهشاتو د وجه نه دی ته یو رکاوټ جوړ شوی دی چې قران او سنت موجود دي نو موږ ژوند نشو تیرولای نن سبا چې کوم دي حق فرست علما سو په یو ځای کې نفري په هر ځای کې قتلېږي او څوک هم داسې نشته چې په هغه باندې سر روچت کی او د خپل دین د حفاظت لپاره چې کوم دي هغه ودرېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا به چې کوم دي د جاهلانو سرونه به خلکو نیولې او په دې پسې ورپسې فسئلوا فابتوا بغیر علم به بداغین خلق ته پوښتنه کوي دا جهالت ته بل خلق رواني او داسې جهالت به سیواشي چې خلق به کوم دي عصر سپینی جامې او سپین پړکی په بګول او هغه پسې رواني هغه نه به مسلو ته پوښت کوي دا هغه نه به فتوا ته پوښت کوي هغه به فتوی ورکوي په دې باندې خفعتوا بغیر علم دا غصب علم نه د قران او د سنت فتوا به وسره نه والله دا هیڅ علم نه دی دا هیڅ شی نه دی چې تا نه څوک د مسلې ته پوښتنه کوي ته د الله کتاب پېښ نه کوي د محمد رسول الله سنت ته پېښ نه کوي پلانکی پتاوی د څه لیکلي او پلانکی کتاب د څه لیکلي او پلانکی مولا د څه وي او پلانکی عالم چې کوم دغه د څه ویلي دي فسئلوا فعبتوا بغیر علم فضلوا واضلوا بخبل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به گمراهي دا به بيدینه او دا نور چې کوم خلق ورپسې دي او دوی چې دا ته پوښتنه کوي چې الله په کتاب کې سره غلي په سنت رسول الله کې سره غلي فضلوا واضلوا بخبل بیلاری او نور ورپسې چې کوم دینو هغه هم بیلاری کوي عزتمند دې وجه دا جهالت د ځان ختمول پکار دي قران او سنت زده کول پکار دي د دې لپاره چې کوم دنه کوشش او مهنت کول پکار دي خاص کر داسې مجالس چې کوم دنه هغه جوړول پکار دي چې د هر یو سړی د هر یو کس هغه ذهن ته او دغه دماغ ته د قران او سنت چې کوم دنه هغه ورسیږي او هغه پوهې شي په دې باندې چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی عزتمند بل وجدار د دین د ختمېدلو لپاره هغه اتباع الهوا ده د خواهش پرستی نه ځان ساتل پکار دي والله قران کې الله رب عزت ام دغه خبره کوي چې محمد رسول الله تابعداري څوک نه کوي والله دا خواهش پرسته ده الله قران کریم کې وایي فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم محمد رسول الله کستا دین ته څوک تیار نشو ستا سنت ته څوک تیار نشو او غاړه ورته کې نو ستا تابعداري ونکړه فاعلم انما يتبعون اهواءهم پوه شې دا خواهش پرسته خلک دي اوس نه سبا ګوره قران او سنت ورته بیان شي بس کله یو ځای او کله بل ځای کله یو غر او کله بل غر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به ته وړاندې کی هغه به ته یو شوبه وړاندې کی یو طریقه او بل طریقه الله فرمایي فاعلم انما يتبعون اهواءهم چې دا خلک په خواهش پس روان دي اتباع د خواهش کړی دا ومن اضل مما يتبع الله اذا غنى به څوک ډېر لوی ګمراه سره چې خپل خواهش کوم د قران او سنت په مقابله کې پیش کوي افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة عزتمندو بل وجه چې کوم د دین د خرابېدلو لپاره هغه دا وجه دا لري کول پکار دي چې التعصب للآراء والرجال والاشخاص خلک چې کوم دینو ځان د لپاره ارسړي ځان لمخ کې یو مقتدا جوړ کړی دی بس څوک کوم رائے ور کوي دا وير پلانکی رائے د سره پلانکی کار د سره بل دا کار من کو عام نن سبا موحدین چې کوم دینه ټول په دې کې مبتلا دي یره زمنګ مشر چې کوم دینه هغه په دې کې اجازه ور کړی دی الک استاد مشر به څه اجازه دي اجازه خود رسول الله اجازه دي اجازه خود الله اجازه دي خاص کر دانن سبا چې کوم مثال په تور دا تصویران وغیرہ ډېر علما د دې مجلسونو نه پاتې کیږي په دې وجه باندې پاتې کیږي چې الته مثال په تور دا یو منکر کیږي او دې منکر د وجه نه چې کوم دین علما هغه مجالس ته نه حاضرېږي بهرحال کته پوښتنه وکي هیڅ یو دلیل چې کوم د قران او سنت نه په جواز دا غي باندې نشته ایمن دا یو مختصر خبره کوم خبر کېږي ما موحدین هم دا نه دي چې قران او سنت باندې یو سړی دعوه وکړي دا په دې باندې جنت ته لاړ شي په دې باندې سړی جنت ته نه ځي جنت ته په دې باندې ځي چې الله د نبی سنت اطاعت کړي سنت تابعداري دي کړي بس
بلوزي ملګرو سره دغه شان باس را له تصویران وتل یو عالم خپم شلو چې دا وس تصویران وزي او هر ځای کې دا پلاک او پلوک چې کوم دی هغه خيږي دا مجلس نشته عالم چې کوم دی هغه لاړې خپه شلو به هغه تصویران دومره سیوا شو ابتداء ودیو مسجد حتى دا چې دیو دا جواز دی حتى ورسره والله العظیم زما سره بلی خبره باندې یو غوام شته چې موحد شولي او اهل حدیث شولي او د قران او سنت دعوت وکړه نو دا هوتا دا اخرت نشي کامیابه ولا په اخرت کې هوتا دا خبره کامیابی نشي درکوله تا ته په قران او په سنت باندې عمل چې کوم دین هغه کامیابی درکې مازیګر جمع ودرې د مازیګر په جمع کې کوم دین ویډیو والا شروع په صفونو کې ګرځیدل او داغي تصویرانه استل نو دا چرته دا حق دی دې وجنه والله حق قران او سنت دی قران او سنت باندې عمل کول پکار دی د چا آراء او د چا چې کوم دین هغه نظریه او سوچونه هغه من نه دی پکار عام خلک چې کوم دین هغه اوس په دې مسله کې مبتلا لري چې پلان کې مولوی سے ویل پلان کې پیر سے ویل پلان کې کتاب لیکلی دي دې خبرو نه ځان وساتئ دا تعصب مذهبي مکوئ دا د اشخاص چې کوم دین دا تعصب مساتئ چې پلان کې دا چې کوم دین هغه دا جایز کړي پلان کې جایز کړي بس حرام حرام دي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه الله اذا چې دي حرام دي کوم چې حرام دي حرام دي کله دي حرام ته محتاج اوسې د ضرورت په بنا باندې نو هغه ځکه جواز تر خیر دی به الته سړی دا غینه پیدا خستل کی او څلورمه خبره چې کوم دي تشابه د کفار سره دا دین ورانه ګره د کافرانو په شان ته چې کوم دي نو صورتونه شکلونه او دا غي په شان نظریه او دا غي په شان شکلونه او صورتونه چې کوم دي دا نه دي جوړول پکار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم وچا چې چا سره تشابه اختیار کړلا مشابهت اختیار کو ګره دا به دا غي سره چې کوم دي په ورځ د قیامت باندې وي عزتمند خبکی کو بنا نه زمونږ د نوجوان طبقه چې کومه ده والله دا اکثر چې کوم د يهودو د نصاراو په طریقه باندې روانه ده کثر ته ګوري د يهودو د نصاراو په طریقه باندې ده کمخ ته ګوري د يهودو د نصاراو طریقې جوړه کړي کله باس ته ګوري د يهودو د نصاراو په طریقه باندې روان دي د الله نبی فرمایي خالف المشرکین واليهود والنصارى د يهوديانو د نصاراو چې کوم دین د غي مخالفت کوي دا غي چې کوم دین په هر ځای کې مخالف ودرېږي په هر ځای کې داسې چې کوم دین یو عمل صادر کوي چې د يهودو مخالفت چې کوم دین دا غینا ثبوت مسلمان د جامع راشي چې دا غره مسلمان د ذکر د يهودو مخالفت کوي امیر سے محترم بار بار چټ را لګي بهرحال په دې خبرو باندې الله رب العزت ماته د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو ته هم زما په سخت خبرو باندې خپه نشئ په زمونږ د مجالس داسې دي چې دا د حق مجالس دي په دې کې هغه سویل پکار دي چې باغی باندې الله خوشاليږي او د الله نبی چې کوم دین باغی باندې خوشاليږي او هغه اتباع کی راځي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح